چې د قیامت په ورځ به په ټولو خلکو کې ماته هغه سړی نږدې کوم چې په ما باندې ډېر زیات درود شریف وایي. الله رب العزت نه بعد درجه کې کومه درجه الله رب العزت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړې ده، هغه درجه اولین او آخرین کې الله رب العزت چاته نه ده نصیب کړي. ټول کائنات خلاصه، دواړو جهانو سردار، ټولو انبیاء و امام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی الله رب العزت نه بعد دی امت باندې او په عام انسانانو باندې تر ټولو نه زیات احسانات هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیغه احساناتو بدلا امت کا سمرم کوشش وکي نه سي ادا کولای. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ټول ژوند مبارک د امت په غم کې او د امت لپاره نجات کوشش کول دې کې راتیر ک. صحابه کرام د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو دا صفتم بیانوي، کان دائم الفکر متواصل الاحزان. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هر وخت د امت په فکر کې غمجن او هر وخت به د امت لپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام زړه کوله، فریاد به کوو. د نبی علیه د امت په غم کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام ډوبو. نو امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام دیغه احساناتو بدله نسی ادا کوله. الله رب العزت نبی علیه الصلاۃ والسلام دیغه احساناتو د بدله یو ډیر معمولی صورت جوړول لپاره د امت ته یو عظیم عمل پلاس کې ورک چې پیغه کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خپل مینا محبت، نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دنیا او د آخرت قرب برکات د الله رب العزت له طرفه رحمت او برکت او مغفرت حاصلېدو یو عظیم انعام چې له هغه نه موږ ټول ډېر سخت په غفلت کې یو. هغه شی دا درود شریف نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ویلل. قرآن کریم کې الله رب العزت فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. سورہ احزاب کې الله فرمای چې یقینا الله رب العزت او دیغه ملائکه دا په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې صلات را لږي درود وایي. نو ای مؤمنانو تاسو په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې صلات او سلام وایي. ابن کثیر رحمت الله علیه ابن کثیر کې تفسیر ابن کثیر کې امام بخاری رحمت الله علیه په حواله سره د ابو العالیه دغه قول نقل کړی الله رب العزت درود وایي، یعنی الله رب العزت د نبی علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ ملأ الاعلی کې په آسمانو کې د ملائکو په محفل کې کوي او ملائکه درود وایي. دې مطلب دا ده چې ملائکه نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې نبی علیه السلام ته دعا کوي، ثنا کوي. نو پاس په آسمان کې الله رب العزت او ملائکه نبی علیه الصلاۃ والسلام درود وایي. نو الله رب العزت فرمایي چې اے مؤمنانو کوم کار چې زم کم د ما ملائکم کوي هغه کار تاسو هم کوئ. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. او بیا د دې درود شریف کوم برکات کوم فضیلت ته
کومه ګټه او فایده ده هغه هم نبی علیه الصلاة والسلام ته نه رسیږي، بلکې د دې اولین ګټه په دنیا او په آخرت کې خپل امت ته رسیږي. نبی علیه الصلاة والسلام مشهور حدیث ده امام ترمذی روایت کړی ده چې د قیامت په ورځ به په ټولو خلکو کې ماته هغه سړی نږدې کوم چې په ما باندې ډیر زیات درود شریف وایي. نو د قیامت په ورځ تر دې نه به غټ انعام دی یو مسلمان لپاره چای چې هغه ته د الله د رسول قرب او د الله د رسول نزدېکت حاصل شي. نو ځکه درود شریف یو داسې عمل ده چې دې په وجه د الله رب العزت له طرفه رحمتو د برکتو د مغفرتو نزول کیږي. نبی علیه الصلاة والسلام د یو واري درود شریف ویللو دا فضیلت بیان کړی. مسلم شریف حدیث ده کوم سړی چې یو واري په ما باندې درود شریف ووایي الله رب العزت په یغ باندې لس رحمتونه نازلوي او د دې په وجه الله رب العزت لس گناهونه د انسان د مسلمانان کموي او لس درجه الله رب العزت د پورته کوي او د دنیا د مشاکلو مرزو د بیماریانو د فکرو د پریشانی لپاره تر درود شریف نه اوچت د شیانو د لری کولو لپاره تر درود شریف نه اوچت بل یو عملم نسته چې هغه د دنیا فکرونه پریشانیانی د انسان ختمي. ترمذی شریف مشهور حدیث ده حضرت ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابی ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي فرمایل اے دی الله رسوله زه پتا باندې ډیر زیات درود شریف وایم، زه درود شریف ډیر زیات وایم، نو اته څه خیال ده چې زه څومره درود شریف وایم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خپل پوښتنه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جواب کې ورته فرمایل ما شئت، څومره چې د تا زړه غواړي، څومره چې ته ویلی شې دومره وایه. ما ورته ویل چې یا رسول الله څلورمه حصه، یعنی څومره ذکر او اذکار او تسبیحات زه کوم نفلي عبادتونه کوم هغه کې څلورمه حصه به زه درود شریف وایم. د الله رسول ما ته په جواب کې وفرمایل ما شئت فإن زدت فهو خير لك، څومره چې تا زړه غواړي او که ته له څلورمې حصې نه زیات کې دا به د تا لپاره خیر وي او دا به د تا لپاره بهتره وي. ما بیا ورته ویل چې یا رسول الله زه به نیم چې د درود شریف وایم او نیم به نور ذکر او اذکار او نور عبادتونه به کوم. د الله رسول بیا دا جواب راکوي چې څومره د تا زړه غواړي که تر نیم نه یم زیات کې دا به تا لپاره بهتره وي. نو ما ورته وفرمایل ای د الله رسوله په درې حصو کې به دوه حصې دوه ثلث زه درود شریف وایم، یوه حصه چې ده دا به نور اذکار نور نفلي عبادتونه کوم. د الله رسول بیا دا جواب راکړ چې څومره یې تا زړه غواړي که تر دې نه یم زیات کې دا یې تا لپاره بهتره ده. نو ما بیا ورته وفرمایل چې ای د الله رسوله بیا خو به زه خپل ټول اذکار خپل ټول تسبیحات درود شریف وګرځوم، زه به صرف درود شریف وایم. د الله رسول عجب جواب ورکړ، ورته وی فرمایل اذن تکفى همک ويغفر لك ذنبك، که تو ټول تسبیحات په درود شریف کې بیا خو به د تا چې څومره پریشانیانې دي دا به ټولې ختمې شي. د دنیا ګټه خو دا ده چې تا څومره پریشانیانې دي بیماریانې دي سوچونه او فکرونه دي دا به ختم شي او د آخرت ګټه به دا وي یغفر لك ذنبک، تا چې څومره ګناهونه دي اب الله رب العزت تا ته معاف کړي. او یو بل حدیث کې په دغه هغه کې حضرت ابی ابن کعب ته دی الله رسول فرمایل چې کته ټول په ما باندې درود شریف وای ټول وخت په دې کې تیرې بیا خدغه درود شریف د تعالی لپاره دنیا او د آخرت د پریشانیانو لپاره کفایت کوي. دنیا او د آخرت چې څومره پریشانیان دي دې ټول لپاره دغه درود شریف کافی ده. نو درود شریف دې اهتمام پکار ده. درود شریف په کوم وخت کې ویلل پکار ده؟ هر وخت کې دې موقع د سړی ووایي
بعض مخصوص اوقات خپل دی الله رسول شوولې دي صلی الله علیه وسلم لکه څرنګه چې د دعا نه اول ویلل دا مستحب ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای یو کس ولید المنځ او د المنځ نه بعد دعا وکړه او نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف نه ولجه ډایرکټ دعا وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل د سړی جلدبازی نه کار واخیست ډیره جلدی وکړه. نبی علیه السلام راوبل او بیا ورته فرمایل چې تاسو کې کله څوک المنځ کوي او بیا د دعا کوي په دعا کې دی اول دی الله رب العزت حمد او ثنا کوي بیا دی نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف وایي او بیا دی غله بعد دعا کوي. ابو داود شریف حدیث وی دی وجه ولې څه وجه ده؟ درود شریف یو داسې عمل ده بل دی یو عملم ګارانټي نسته چې دا قبلیږي که نه قبلیږي ریاکاری ده کې بل شی ده بل شی ده. یو درود شریف داسې عمل ده چې هغه خامخا قبلیږي که په ریاکاری باندې وي که په دکلاوه باندې وي که په هر نیت باندې وي درود شریف خامخا دې قبلېدل الله وعده کړی. نو چې کله یو سړی دعا کوي نو سنت طریقه دا ده چې په شروع کې درود په آخر کې درود. نو دا دعا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول ده دا دعا د ځمکې او د اسمان ترمنځ زړیږي پورته نه ځي چې کله د دعا په اول او په آخر کې درود شریف نو دا دعا د الله رب العزت دربار ته زر پورته شي او قبولیت پیدا کی. الله رب العزت دا کلم نه کوي حمد او ثنا الله قبلای درود الله قبلای دریم د تا دعا ده الله کلم داسې نه کوي چې دوه شی قبول کی او په منځ کې د تا دعا ده د الله رد کی. نو ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام یو دا شولی بل موقع چې کله د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک واخیستل یعنی خپل نوم مبارک محمد صلی الله علیه وسلم چې کله دا واخیستل سي په دې وخت کې درود شریف ویل. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای د یو سړی پزه د په خاورو سي ترمذی حدیث ده د یو سړی پزه د په خاورو سي یعنی هغه د ذلیل سي چا په مخ کې چې د ما ذکر وسی د ما نوم واخیستل سي او دی بیا په ما باندې درود شریف نه ووایي. او بل حدیث کې دی الله رسول فرمایل چې رښتیا بخیل او کنجوس هغه سړی ده چې مخ ته د ما ذکر وسی او دی په ما باندې درود شریف نه وایي. نو دا دومره موقع ده نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم مبارک چې واخیستل سي درود شریف ویلل. ایوه بل موقع د اذان نه بعد کله چې اذان وسی دیغه نه بعد درود شریف. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث د مسلم شریف حدیث ده چې کله تاسو مؤذن اذان واوري نو تاسو هغه کلمات هغه الفاظ وایي کوم چې مؤذن ادا کوي او چې کله ټول کلمات ادا کوي نو بیا په ما باندې درود شریف لږه ځکه چې کوم سړی یو واری په ما باندې درود شریف ولږي الله رب العزت په یغه باندې لس واری رحمتونه نازلای. نو یو موقع دا ده دغه رقم یو موقع کله سړی چې جمعات ته داخليږي او یا د جمعات نه وځي په دې وخت کې درود شریف ویلل دا نبی علیه الصلاۃ والسلام شول بسم الله والصلاة علی رسول الله بسم الله والصلاة علی رسول الله. دا په جمعاتو کې نن سبا بورډونه هم لګېدلې دي موږ په دې گیټ کې په دروازه کې لګېدلې لغنه د زده کې دوه الفاظ دي. دغه رقم د جمعې په ورځ په کثرت سره درود شریف ویلل بلکې د جمعې په خصوصیاتونه یو خصوصیت دا ده چې په دې ورځ کې درود شریف په کثرت سره ویلل د جمعې په شپه او د جمعې په ورځ. نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک ده چې کوم سړی په تاسو کې جمعې په ورځ تاسو د جمعې په ورځ ماته درود شریف را لږی جمعې په ورځ تاسو درود شریف وایي ځکه چې د تاسو درود شریف هغه ماته پیش کیږي. صحابه کرامو پوښتنه وکړه اے دی الله رسوله موږ درود به تا ته څرنګه رسیږي ځکه چې ته خو به په قبر مبارک کې خاوري سوی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې بېشکه الله رب العزت په ځمکه باندې دا خبره حرام کړې ده چې دا
د انبیاء کرامو جسمونه وخوري، د انبیاء کرامو جسم دان زکه نسی خوړلی. انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام دا په خپل قبرو کې ژوندي دي. نو یوه موقع دا ده، دغه رقم یوه موقع سحر او د المشام درود شریف کثرت کول. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کوم سړی چې د سحر په وخت کې لس واری او د المشام په وخت کې لس واری په ما باندې درود شریف لږي، ما ته درود شریف را لږي، قیامت په ورځ د یو سړي لپاره یو سړي ته به د قیامت په ورځ د ما شفاعت نصیب کیږي. کوم سړی چې سحر او المشام لس واری په ما باندې درود شریف وایي، یغه ته قیامت په ورځ د ما شفاعت نصیب کیږي. درود شریف نورم ډیر عظیم برکات او فضائل دي، د مختصره مجلس کې دیغه بیان نسی کېدلی. علامه ابن القیم رحمت الله علیه جلاء الافهام په نوم باندې مستقل یو کتاب لیکلی، او په یخ کتاب کې ابن القیم رحمت الله علیه سلویشت فائدې درود شریف بیان کړي، دنیا او د آخرت سلویشت فائدې د احادیثو نه جمع کړي دي. لکه یو غټه فائدہ درود شریف ویللو دا ده چې د دې په وجه د الله حکم پر کول دي، ځکه چې الله وی یا ایها الذین آمنوا، الله رب العزت فرمای ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه. تاسو پیغه باندې درود شریف وایي، نو درود شریف ویلل دی الله رب العزت حکم پر کول ده. دغه رقم بل فائدہ دا ده چې درود شریف ویللو سره سړی دی الله رب العزت سره موافقت پیدا کیږي. الله رب العزت درود وایي، بندم درود وایي، الله رب العزت غوندي کار کوي. دغه رقم له ملائکه سره موافقت پیدا کیږي، ملائکه درود وایي. دغه رقم لکه څنګه چې احادیث بیان شو، یو واری درود ویللو سره لس رحمتونه نازلېږي. یو فائدہ دا ده لس درجات پورته کیږي. یو فائدہ دا ده لس نیکیان الله رب العزت لیکي ورته. یو ګټه دا ده لس ګناهونه الله رب العزت معاف کوي. یو ګټه دا ده درود شریف دعا نه اول او ویلل شي، هغه دعا الله رب العزت قبلای. د اذان نه بعد درود شریف ویلل قیامت پرز د نبی علیه الصلاۃ والسلام شفاعت نصیب کیږي. دغه رقم د گناهو د بخشش سبب او ذریعہ ده. او دغه رقم بنده چې څومره دنیاوي ضرورت دي درود شریف په برکت سره الله رب العزت دیغه کفالت او دیغه ذمہ داری اخلي. دغه رقم قیامت پرز د نبی علیه الصلاۃ والسلام قرب نزدېکت سړی ته پیدا کیږي. دغه رقم د غریب او د تنگدست سړی لپاره درود شریف ویلل دا د صدقې قائم مقام ده، لکه د چې ډیره غټه صدقه وکړله. دغه رقم د ضرورتو د پوره کولو یو اهمه ذریعہ او لوی سبب ده. دغه رقم درود شریف ویللو سره د الله رب العزت له طرفه رحمت او د ملائکو له طرفه د رحمت دعا بنده ته کیږي. دغه رقم درود شریف دا د زړه د پاکوالي او د طهارت ذریعہ ده. دغه رقم د مرګ نه اوله د جنت بشارت په دې سره پیدا کیږي. قیامت چې څومره خطرات دي لېغنه سړی ته نجات پیدا کیږي. او یو غټه فائدہ دا ده چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دې درود شریف خپل جواب ورکړي. کله ملائکه دا درود پیش کړي باقاعده دې سړی نوم اخیستل کیږي چې پلانکی د پلانکی زوی دا یغه تا تر لجلې. دغه رقم علماء دا خبرم لیکلې کوم سړی نه یو شی ویرسي او د ته نه روپیا دیږي درود شریف وجه باندې هغه شی سړی ته روپیات سي. دغه رقم په کوم مجلس کې چې درود شریف ویلل سي دغه مجلس به د قیامت پورز د لپاره د پښیمانی او د ندامت سبب نه ګرځي. دغه رقم د درود شریف ویللو سره محتاجګي او فقيري لدینا سړی ته نجات پیدا کیږي. دین علاوه ابن القیم رحمت الله علیه تقریبا سلویش فائدې مستقل په یو کتاب کې لیکل دي. اخري خبره درته کوم وخت ختم شو. حضرت ابو الحی عارفی رحمت الله علیه د حضرت تانوی رحمت الله علیه یو خلیفہ ده او د حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب
حفظه الله شیخ ده، هغه فرمای وای الله رب العزت نه د بیماریانو د ضرورتو تنګي د محتاجګي لپاره دعا کول پکار ده. خو زه یو داسې عمل درته شیم چې هغه کې 100% یقیني خبره ده الله رب العزت هر قسم ضرورتونه تنګي دې لپاره کفایت الله رب العزت ورته کوي. هغه شای ده، هغه فرمای درود شریف. او د دې دلیل شای ده، وای دلیل دا می واجبه نقطه ده. حضرت فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام عادت مبارک سنت مبارک داو چا به نبی علیه السلام ته په ژوند کې تحفه راوړله، هدیه به یې راوړه، د الله رسول به خامخا د هغه بدله ورکوله. اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام په روزه مبارکه کې ده، موږ نبی علیه السلام ته د دعا نشو ویلی، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته درود ویلل ملائکې د تحفې او د هدیې په تور دا پیش کوي. نو څرنګه د نبی علیه السلام په ژوند کې دا عادت مبارک و، سنت مبارک و، چا به تحفه ورکړه په بدله کې به د الله رسول تحفه ورکوله. نو په قبر کې چې کله د الله رسول ته د یو امتی درود ورسیږي، نبی علیه الصلاۃ والسلام الله ته د هغه لپاره سوال کوي. او حضرت تانوی صاحب حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه د موږ د اکابر ټولو شیخ او پیر و، زراو کتابو مصنف ده. هغه فرمایي نشر الطیب یو کتاب لیکلی، هغه فرمایي وای په نن سبا زمانه کې ظاهري فتنو او د باطنی فرقو د باطنی فتنو او د هر قسم ضرورتو لپاره ما تجربه وای دا د ما علم دا وی چې یو وظیفه نه د کول پکار ما سوا د درود شریف. تر درود شریف نه اوچته بل یو وظیفه نسته. دا د حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه الفاظ دي. نو دا خبره د جمعې په مناسبت سره او په دې مناسبت سره چې د موږ دا مجلس په کال کې بیا دغه روزه کې کیږي، نو د خپل ژوند معمول ګرځول پکار ده. درود شریف کوم درود شریف تر ټولو نه افضل درود شریف هغه د لمانځه وال ده، خپل د الله رسول صحابه او تر شولی درود ابراهیمی. او کدا د سړی وجدي نه سی ویلی نو بیا کم سے کم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد دام وجده تر ټولو نه مختصر صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دام درود شریف ده. نو دې اهتمام پکار ده د جمعې په شپه د جمعې په ورځ دا په خصوصیت سره او په عام ورځو کې چې کوم اوقات د تاسې مخته بیان سو په دې کې د دې اهتمام پکار ده. ان شاء الله د دې برکتونه به په خپلو سترګو باندې تاسې ووینئ.